په نوره نړۍ کې د ډیرو څیزونو د ځغاستې لوبې ترسره کیږي. عربان ان اوښان هم ځغلوي او غواړي معلومه کړي چې کوم یو یې تیز دی. خو پوهیږئ په نړۍ کې هیڅکله هم د خرو د ځغاستې لوبه نه ده ترسره شوې. ډیر خلک د انسانانو سادګي او حماقت هم د خرو کار بولي. لنډه دا چې هر ناسم کار د خره کار. پوهیږئ ولې د خرو د ځغاستې لوبه نه ده ترسره شوې؟ ځناورپوهانو پر حیواناتو تر عملي او میداني څیړنو وروسته دا ثابته کړې چې آس د ځغاستې په میدان کې پر خپل خط ځغلي. نه یوازې د نورو آسانو د منډې مزاحمت نه کوي، بلکې هڅه کوي په خپل مسیر په تیزۍ ځان هدف ته ورسوي. کله هر آس څخه یې سوارلي ولویږي، ټول هڅه کوي پرې ونه خیږي او زیان ورته ونه رسیږي. خو خره چې د ځغاستې میدان ته راووځي، نه یوازې دا چې سیخ پر لاره نه ځي، بلکې هڅه کوي ښي او کیڼ لوري ته له ده سره روان خره ته مزاحمت وکړي څو ترې مخکې نشي. که څوک ترې ګزار شي، ښایي تر لغتو لاندې ساه ورکړي. خره هدف ته تر رسیدو دا مهمه بولي چې د نورو د نه رسیدو په صورت کې ځان موخې ته ورسوي، خو په پای کې هیڅ یو هم موخې ته ونه رسیږي. نن سبا دا خبره د مدیریت په علم کې ډیره کارول کیږي. هغه کسان چې وړتیا نه لري، دوی موخې ته د رسیدو پر ځای نورو ته ستونزې جوړوي. د دسیسو په جوړولو، دروغ او بهتان په تړلو سره هڅه کوي د مخکې روان انسان پر وړاندې خنډ شي. له داسې انسانانو سره د انساني ژوند په ډګر کې سیالي کول یا ځان ورسره برابرول د خرو د ځغاستې سیالۍ ده. ښایي ستړي مو کړي، خو هیڅ به هم ترلاسه نه کړئ. نو که مو وس کیږي، داسې خلک په خپل حال پرېږدئ او تاسو د آس په شان په چټکۍ سره خپل مسیر ته د رسیدو لپاره دوام ورکړئ څو خپلې موخې ته ورسیږئ.